پشمیا او پشمیا جی په خیر علي خان خیر ماما ګنځ شو هغوی خو برکلي ته تللی جي زه بس راځم دلته به کېنګ بس راځه ټیک ده زما راشه چیر به نو خپله شاپ ډېره انتظار ورته کوم شي علي سال مو ورته اوږده کړې ده خو ما ته پته ده چې هېڅ نه جوړېږي په دې خبرو کې نه ما مخکې څه ویلي او نه اوسه خو چې د یو خبرې خوند پاتې نه شي نو بیا دې په کلار کې نستل ښایي په کلار څنګه کېدم دا اوس زما د شرم او غیرت خبره ده نو بیا لګیا اوسه ځان ورته توجه کړه مصیبت خو دغه دی چې زه ورته ځان ورنږدې کوم او کمال الدین نه ځان خوښوي دا شکندبین ګوایي او موږ ورته روټال خوځو او هغې راته چخ چم نه خوځوي بس خو زړه وی نو او چې د بنده زړه نه وي نو په زور کلي نه کېږي که زور ما چلولې نو دا کیسه به پخوا فیصله شوې وه خو زور نه د زارۍ خبره کوم او زاري هغې نه مني زما نه مني ستا خو مني که نه مړه که ته ورته یو ځلې ځان خرخ پکې نه مجاز ته چې مخته نه واړئ زه څه کولی شم ګوره ملا ولي ستا هم راغلی شیر علي د هغه لپاره ته کمال الدین مجبورولی شي ته زورور سړی جلال خانه ته راته مړی جاړې او زه راته کفن جاړم که ما څه کولی شو ځان دپاره مې کړي زه پوه نه شوم د کاکا زوی او که نه بېبي مې راپسې شوې ده چې د غجینې شمشیر علي له غواړو دا مو پکې لا نوې ټاپه واورېده خو زه خپلې پښتو ته هم ګورم او د هغې څادر ته هم ستا خپل څه خیال شیر علي ته هوښیار سړی مړه خپله غریبي شړه غریبي دا دې کومه خبره وکړه جلاتیه خان خوی خان د شال او د شړۍ یارانه ګرانه ده چې په دې شوه نو دا شال به زه د شړۍ سره یو ځای کوم ستا د څېړلو لپاره به زه ځمکه او اسمان یو کړم ستا لپاره به زه د سپوږمۍ پلوشې راټولې کړم او تا له به زه په ستورو کې ټالونه واچوم زه په دې خپله ځمکه خوشحاله یم او تاسو ما د ټوپونه ولې وې ستا د څېړلو لپاره زه د هر ځای نه ټوپ والی شم های جمپ لانګ جمپ وایي دا ټوپونه ولې وې په اتلېټکس کې زما ډېر ښه ریکارډ دی تا تاسو څه ټوکې راوستې وي که چا ولیدي نو درپورې به خاندي د عشق د سرکس په لوبغاړو پورې په هر ایچ کې خندا شوې ده که رومیو چا سپیر نه کړ ادم خان چا پرې نه ښود نو که ستا جیمي پورې خلک وخاندي نو فکر نه هټ ته ما داسې پیریانې غوندې ښکارې پیریانۍ وټ از پیریانۍ دا نامه په تا غټې بېبې ایښې ده او هغه رښتیا وي غټه بېبې خو زما او ستا په منځ کې یو دیوال دی او بیا اصله راغلې ده ته خبر نه چې موږ سره راغلي څه خاص خبره ده موږ میری غواړو شمشیر علي دپاره Mary او شمشیر علي یعنی Mary is going to be married دا نشي کېدی پلوشې او زما په جلو خو دا نشي کېدی ولې ستا پې ولې زړه څوي که داسې وشي نو د هغې تا په درکړه بیا تا ماله راکوي څه دې ووې دلته د خور په بدل کې خور او د کور په بدل کې کور خو په لندن کې داسې نه وي د هغه ځای دستور جدا دی د لندن هم لا دستور شته هلته واده وي او رومانس او ته یو معمولي واده دپاره زه د خپل عظیم رومانس خاتمه نشم کولی نو بیا ته څه غواړې زه غواړم چې د ګریټ عاشقانو په شان ټول عمر په کلاسیکل جدایۍ کې سروالی پروالی ګرځم د خپلو استادانو په شان د رومیو په شان د ادم خان په شان My theme is tragedy. My end is tragedy.